دا خو ماشومان دي بس دا خو که دې بوتلل او خرڅ ته کړل نو بلا پیسې به وکړي زه راشه پس چل یې دوکه که نو السلام علیکم ای بچي هلته کې ستاسو پلارو نارې وي درته وایي چې مونږ له راشي نو ماته خو وایي چې راشي ستا پلار چې ماته نارې وي ته خو رانه غلطه شوې ستا پلار راته نارې وي هلته کې وي راشه ښه او تاسو څه کوئ تاسو له به زه چپس درکړم ښه مزېداره بچي ما تاسو له اغوښتي دي تاسو ما ته د بچو په شان ښکارئ والې زه به تاسو له چپس درکړم تاسو له زه چپس درکوم ای به خبره خو اورئ که نه چپس راشئ والې خو ماشومان رانه د ګوتو نه ووتل دا حال دی که نه تاسو هوښیار ماشومانو په خدای باور وکړه چې روغ ودر یې زما نه خطا کړو ما یې زه به یې ګیر کړم نو بلا پیسې به رالوي کړي ملګرو دا تاسو ته دې کې یو مقصدي پیغام دا دی چې مهرباني وکړئ چې څنګه دغه ماشومان هوښیار وو او د داسې کسانو نه چې مطلب دا دی دا واړه خرڅ کړي او بلا پیسې پیدا کړي او بیا د هغې مور او پلار څونه سخت پریشاني نو مهرباني وکړئ چې تاسو په دې خپلو وړو نظر ساتئ په داسې ناشنا بنده باندې نظر ساتئ په خپل چاپېرچل کې د داسې خلکو چې کوم دی نو مخنیوي کوئ ځکه چې دا خلک د نقصان باعث دی دا زمونږ د کام دشمن دی دا زمونږ د بچو دشمن دی نو ډېر خیال ساتئ